السلام علیکم ګرانو دوستانو د مشکلاتو یا خفګان لنډ د حل لاره. موږ ټول انسانان په ژوند کې مشکلات لرو. د هماغه د مور د نس څخه چې موږ د مور په نس کې یو هیجاني حافظه لرو، د هماغه مور د نس څخه زموږ په وجود کې ډیر شیان ثبت کیږي چې موږ واک نه پر لرو چې درک یې کو یا یې هم حس کو. نو موږ ټول انسانان مشکلات لرو، دردونه لرو، غمونه لرو، رنجونه لرو. راځو د دا ټولو د حل لار څه شی دی؟ په لنډه توګه څنګه کولی سو د دا ټولو مشکلاتو سره موږ مخامخ سو؟ بعضې وخت به تاسو لیدلي احساس کوئ دا ناکي په ناکي مې زړه ډک دی، ناکي په ناکي مې وضعیت خراب دی، زه نه پوهېږم په ما څه کېږي، زړه مې ډک دی، زړه مې د غرونه ډک دی، زړه مې غواړي وژاړم، خو علت یې نه وي معلوم چې ولې. جواب یې څه دی؟ راسئ نن به بیا د ناهوښیارۍ اړوند خبرې وکړو. دا وینئ دا د اوبو کې د غره غونډۍ ده. دا سر ته یې تاسو وګورئ، سر کې یې داسې عادي یخی دی. انسان داسې فکر کوي که دا لغته ورته کش کړم دا به 2 ټوټې سي، خو هغې چې د لغته ورته کټ کې 2 ټوټې نه کېږي. د ټایټانیک کښتۍ یې د دغه رقم غونډۍ سره وجنګوله، ورځې په زما کښتۍ ډېره قوي ده، دا کپتان فکر کوئ ورقرار به دا کښتۍ د یخۍ ټوټه ټوټه سي، هغه یې د ده کښتۍ ټوټه ټوټه کړه، په لسهاوو انسانان یې مړه کړه. راځو د دا غونډۍ اړوند خبرې کوو. فروید د روانشناسۍ پلار دی. هغه وایي موږ دا هوښیاري پر 3 حصو ویشو. یو هوښیاري ده، دغه هوښیاري دغه د اوبو پر سر چې ده چې په ظاهره ډېر لږ معلومیږي خو په دغه کې ډېر قوي دی. بیا راځو نیمه هوښیاري یې د اوبو څخه لاندې چې د دغوندې حصه ده دا یې نیمه هوښیاري وبلل، او دغه حصه چې د اوبو په پای کې ده دا یې ناهوښیاري وبلل. راځو دا یې ولې وبلل؟ دا په دې خاطر وبلله وایي دا انسان هیجاني حافظه چې ده چې د مور د نس څخه په رحم کې جوړیږي، موږ پر د هیجاني حافظې باندې واک نه لرو، نه څه کولی را په یاد یې کړو. یو دم یو ځای ناست یې، یو دم چې زړه د ګرمه ډک سي، نه په پوهېږئ چې څه وسول. دا د څه څه راځي؟ دا زموږ د هغه ناهوښیاري حافظې څخه، زموږ د هغه هیجاني حافظې سره راځي چې د مور د نس څخه جوړه سوې ده او تر ننه پورې. موږ یې احساسوو نه چې علت د دې څه دی، د دا غم علت د دې څه دی چې د دغه نفر څه مې بد راځي. ناکي په ناکي مو د یو چا څخه بد راسي، ناکي په ناکي یو څوک را باندې ګران سي، هېڅ یې هم نه یې کړی، ناکي په ناکي پر یو چا مین سي. ولې؟ دا ټوله په ناهوښیار توګه کېږي. راځو د دې دپاره چې خپل ټولو مشکلات او خفګانو ته د حل لار پیدا کړو. هغه دا ده چې تاسو خپل ځان آګاه کړئ، پوه سئ چې موږ انسانان څو حالته لرو. موږ انسانان 3 حالته لرو. په هوښیار توګه یو حالت لرو، یو د نیمه هوښیار لرو، او یو د ناهوښیار حالت لرو. پر ناهوښیار حالت موږ واک نه لرو. نو چې واک نه لرو څه کوو؟ منو یې. خفګان درته راځي، غم درته راځي، بد حالت درته راځي. د دا ټول سره د مبارزې حل لار دا ده چې دغه 3 حالته ومنو او خپل احساسات وپېژنو. دا اوس چې بد حالت خراب سو څه فکر دې وکړئ، چې ذهن ته راغله د هغه اړوند باید ته دستي کشف وکړې. که چیرې کشف ونه کوي چې د چیش اړوند فکر کوي ولې چې حالت خراب سو، نو په دې پوه سه چې په ناهوښیار توګه ستا حالت خراب سوی دی او جدي یې منیس. جدي نه نیول زموږ 99% مشکلات حلوي، او موږ په دا دنیا کې مجبوره یو چې 4 رکنه ومنو: یو مرګ، یو اختیار، یو ازادي، او یو څه شي؟ تنهایی. موږ انسانان پر بعضې شیانو اختیار نه لرو. مرګ حتما راته را روان دی، تنهایی حتما په ژوند کې سته، او بل څه شي؟ ازادي موږ نه لرو. دغه 4 مطالب که موږ ومنو زموږ خپل مشکلات ډېر حل کېږي. مشکلاتو ته حل لار پیدا کوو او موږ په رواني ستونزو کنټرول کولی سو. ټول انسانان رواني ستونزې لري. ماهر هغه دی چې رواني ستونزې کنټرول کړي، او هغه دا تکتیک دی چې تاسو دغه 4 اپشنه ومنئ: مرګ، اختیار، ازادي، تنهایی. او د دې دپاره چې خپل مشکلات کشف کړئ خپل 3 حالته ومنئ: هوښیاري، نیمه هوښیاري او ناهوښیاري. په ناهوښیاري توګه کې چې کوم شیان کېږي موږ هېڅ واک نه پر لرو. په نیمه هوښیاري کې چې کوم شی زموږ سره کېږي، مثلا یو شی را په یاد سو، حالت یې را په یاد سو، کولی سو چې پر هغه باندې بحث وکړو چې دغه شی د دا سبب سو.
نو حل لاره یې دا ده چې آګاه واوسېږم او دا 4 اپشنه چې مرګ، اختیار، ازادي او تنهایي ده دا ومنم. او که چیرې علت نه و معلوم، په ناهوښیار توګه وم، نو خپل وضعیت منم او خپل ژوند سیار کوم، عیار ژوند کوم تر څو ډېر ونه ځورېږم. مننه.